السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ شي. هندوکش ټاکر لوبډلې جونیور چمپیون لوبډلې ته په واویا منډو ماتې ورکړه. د یادې سیالۍ پچې هندوکش ټاکر لوبډلې لوبډلمشر نجیب الله زدران وګټله. لومړی د توپوهنې پرېکړه وکړه. په ټاکل شویو 500 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 280 منډې جوړ کړې، چې نجیب الله زدران 50، افسر زازي 54، ابراهیم زدران 53 او عثمان غني بیا 40 منډې جوړې کړلې. د سوپر کولا زرغون افغانستان جام سیالۍ په ترڅ کې هندوکش ټاکر لوبډلې په خپله وروستۍ لوبه کې جونیور چمپیون لوبډلې ته په واویا منډو ماتې ورکړه او په دغه سیالۍ کې د دواړو لوبډلو سفر پای ته ورسېدی. او بل خوا به د جونیور چمپیون لوبډلې ته محمد هارون 4، ګلزار خان 3، ناصر حسن او بشیر احمد جمیل شینواري به یوه وکټه ترلاسه کړله. د یاد هدف په ځواب کې جونیور چمپیون لوبډلې ښه توپوهنه وکړله. دوه لوبغاړو محمد هارون علي احمد بن مسلزي هم جوړې کړلې، خو لوبډلې بیا 214 منډو له میدانه بهر شوله. په 60 منډو باندې ماتې وخوړه. او بل خوا به د هندوکش ټاکر لوبډلې لپاره مجيب رحمان، وقار الله، اسحاق کریم جنت و عبدالرحمن به یوه وکټه ترلاسه کړله. محمد هارون بیا د لوبې غوره لوبغاړی شو. که مو چیرې دغه ویډیو خوښ شوې ده په چینل کې نوی یاست نو حتما زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.